که یو انسان په تاسې باندې کومه لورینه وکړي، یو نیکي در سره وکړي یا یو څه درته ډالۍ کړي، ستاسې به د هغوی پر وړاندې غبرګون څه وي؟ خو حتما ترې مننه کوئ یا بیرته ډالۍ ورکوئ او یا په زړه کې ورسره مینه کوئ. خو پوهیږئ الله تعالی له تاسې څه ډول مننه کوي؟ لئن شکرتم لازیدنکم. کله چې تاسې د الله تعالی په لار کې یو څه کوئ یا د الله تعالی شکر ادا کوئ، الله تعالی تاسې ته زیاتوالی راولي. مثلا که تاسې د الله تعالی په لار کې مال لګوئ د دې په خاطر چې د هغه تعالی رضا ترلاسه کړئ، ستاسې مال زیاتوي. که د الله تعالی په لاره کې خپل وخت ولګوئ، جهد وکړئ، هڅه وکړئ او یو ګام پورته کړئ، ستاسې په وخت کې برکت اچوي. برکت چې ستاسې په ژوند کې وي لوی نعمت دی. ځکه د هغه کسانو په ژوند کې چې برکت دی په کم وخت کې دوی ډیر څه کوي، او تر دې ډیره زیاته مهمه ده چې په قیامت کې الله تعالی تاسې ته د جنت په درکولو له تاسې مننه کوي او خپل دیدار در نصیبوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.